دې دریو کسانو سره الله وی په ما حق دی چې زه به د امداد کوم. یا معنا دا ده چې د دې دریو کسانو سره څوک امداد وکي دا داسې دی لکه د الله سره چې امداد وکي. ښه د دې دریو خلقو سره چې څوک امداد کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو تو فرمایل تنکح المرأة لأربعین، د ښځې سره چې نکاح کیږي د څو وجونه کیږي؟ وی د څلورو وجونه. لمالها، مالداری جو خلق وی زه به ورسره غوړ شم. لحسبها، خاندان اوچتې جو سړی وی غواړم. او لجمالها، یا ښایستی، یا ولیدینها، د دین د وجنه. دا څلور، یا د مال د وجنه، یا د خاندان د وجنه، یا د حسن د وجنه، یا د دین د وجنه. صحابی ته نبی علیہ السلام فرمای لاس ته په خورو کې ککړ شه، دین پکې غوره کړه. لاس ته په خورو کې ککړ شه چې نکاح کوي نو دینداری پکې ګوره. ښه دینداری پکې ګوره چې نکاح کوي هغې کې دینداری وګوره. یو طرف ته ښایسته ده خو بل طرف ته دینداره ده. یو طرف ته خاندان اوچت دی خو بل طرف ته دینداره ده. تربت یداکا، لاس تی په خورو کې ککړ شه چې دینداری پکې غوره کو. چې کله نکاح کوي او رشته کوي نو دین پکې ګوره. د دې ډېر ښه ثمرات راوځي، اولاد کې نیکان پیدا کیږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په لاره روانو، مور او لور لګیا دي. مور لور ته وی پيو کې اوبه ګډې کا. لور ورته وی نه امیر المؤمنین اعلان کړی دی پيو کې اوبه نه ګډو. نو دلته خو امیر المؤمنین نشته دی. وی که امیر المؤمنین نشته خو رب شته دی. رب شته، رب د امیر المؤمنین خوشته دی که زنک ګډو ما اوبه پيو کې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کور ته ورغی، خپلې بیبي ته وی معلوماتو که دې کور کې یو ماشومه ده که نکاح نه شوي چې خپل زوی له وغواړو، ما پکې دینداري ولیدل. چې راغې ټبرې راغلل او معلومات یې وکړل نو د هغې نکاح نه وشوي. چې نه وشوي نکاح نو دا خپل زوی له غواړو. نو بیبي ورته وی حضرت هغه خلق چې دی هغه ګډبه دي، ګډبه خلق دی. مونږ د قریشو د خاندان دی، زمونږ مناسب نه دی. هغه ورته وی ما پکې دین لیدلی دی، زه به دا رشته کوم. اک رشته خپل بچی له وکړله. د هغې رشتې او د هغې زنانه په نوسو کې عمر ابن عبدالعزیز الله پیدا کو. دا نن چې په غونډه دنیا نوم د عمر ابن عبدالعزیز چلیږي. دا چې کله نکاح په دیندارۍ وشي د هغې دا برکات دي. نکاحونه آسان کوي، آسان. مونږ خلقو ته نکاحونه ګران کړل. سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا ډېر لوی عالم تیر شوی دی، لوی عالم. په دې شروع وکړئ مونږ نکاحونه